السلام علیکم. د ګندهارا ټي وي ادبي خبرونو سره زه یم ساره خان. د پښتو ادبي فورم پښتونخوا د 4 کتابونو د نمنځنې دستوره د دسمبر په 29 نیټه کال 2023 د زیارت په ورځ ماسپښین ګولډن شادي هال کوټله محسن خان کې د پښتو ادبي فورم پښتونخوا د پښتو د کتابونو منصفینو، محققینو، مؤلفینو د منځنۍ دستوره وشوه. د پښتو ژبې یاد شاعر، ادیب، محقق او نقاد استاد سعادت سحر صاحب په صدارت کې وشوه. نومیالی شاعر، ادیب، محقق ډاکټر اسلم تاثیر په دې موقع مشر میلمه و. اعزازي میلمنو کې ښاغلی اقبال حسین افکار، ښاغلی محمود ایاز شامل وو. د نظامت چارې ښاغلی ګل محمد بیتاب او داود جان ترسره کړې. په دې دستوره کې 4 کتابونه غوره وګرځولی شو چې پکې د محترم لایق زاده لایق، د نعتونو مجموعه، رڼا رڼا سحر، اطلس ګل اطلس، مجتهد رحمان، د ابراهیم رومان کتاب، نرګس او د سکندر خان سکندر کتاب، پن او پنکار شامل وو. د دې منصفینو په ژوند، فن او ادبي خدماتو مقالې وړاندې کړې شوې. سید فرید الله شاه حساس، حیران خټک، سکندر خان سکندر، جاوید حساس شامل وو. په دې دستوره کې د ناستو شخصیاتو نه علاوه د اکاډمي ادبیات پاکستان د پېښور انچارج، بورډ آف ګورنر غړی پروفیسر ګلزار جلال، ایاز الله ترکزی، حاجي محمد اسلم او د هغه زوی اسامه، سلیم ناشاد، فضل مومند، ډاکټر اقبال، داود جان مومند، سید الامین احسن، نیمروز کیس، شیخ نور علی نور، سید جاوید شاه گیلانی، حساس یوسفزی، طالبګار خوږیاڼی، شهاب مومند، ګل محمد بیتاب او نور ګڼو کسانو برخه واخیسته. دا و د نن ورځې ادبي خبر. د نورو خبرونو دپاره د ګندهارا چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.